طالبانو د پاکستانی بمباریو د تلفاتو ارقام وښودل. په سلامونه مو هرکلی کومه. د افغانستان پر مختلفو ولایتونو د پاکستان له هوایي بمبارۍ څخه څو ورځې وروسته د طالبانو یو شمېر چارواکو دغه بمباریو د تلفاتو ارقام په ډاګه کړل. خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پر خوست د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ له کبله 140 تنه شهیدان شوي، 22 نور ټپیان شوي. مخکې په راپورونو کې د خوست د تلفاتو شمېر 40 تنه ښودل شوی و. هغه د دې بمبارۍ ډیر وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان وبلل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت یو چارواکي نجیب الله بیا په خوست کې د وژل شویو کسانو شمېر 48 تنه ښودلی. دغه په وینا په دې کسانو کې 22 تنه یوازې د وی کورنۍ غړي دي. جمشید په نوم یو قومي مشر هم منلې چې تر 40 پورې وزیرستاني کډوال په بمبارۍ په نتیجه کې په خوست ولایت کې شهیدان شوي. کونړ کې د پاکستان بمبارۍ په اړه تازه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د یوې کورنۍ 5 نه تر 6 غړو د وژل کېدو خبر ورکولی او ویلي دي چې دغو کسانو کې څو ماشومان او ښځې هم شامل دي.